طالبانو پنجشیر ته سلګونه تازه دمې جنګیالي ولېږل. په سلامونه هرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د مشر لخوا د پنجشیر لپاره د پوځي مسؤل له ګمارلو وروسته دغه ولایت ته سلګونه تازه دمې جنګیالي لیږل شوي دي. ځینې سرچینې په خبرو کې وایي چې طالبانو دوشنبه سهار د زمري پر 1 د پنجشیر بیلابیلو سیمو ته سلګونه تازه ځواکونه لیږلي دي. د سرچینو په وینا یو شمېر دغه ځواکونه د مقاومت جبهې د قومندان ملک د نیولو لپاره د درې ولسوالۍ عبدالله خیل ته لیږل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.